دامریکا غږ اشنا ټلوزیون د نن ورځې په خبري ریپورټونو کې د ایران د جمهور رئیس خبرداري لویدیځ ته چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ونه لګوي. د بهرنیو چارو د وزیر لیدنه د اسرائیل او فلسطین له رهبرانو سره او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګریس قدردانی له امریکایي مبارزو ښځو څخه. درنو او محترم لیدونکو سلام. نن د پنځشنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې 15مه چې د تلې له 14 نیټې سره سمون خوري. زه غورځنگ یم او ساسې پام په واشنگټن کې د امریکا غږ اشنا ټلویزیون له سټډیو نه د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم. په عراق کې د امریکا پوځوایي د هغه هیواد د الانبار په ایالت کې د القاعده یو شمېر شورشیان یې وژلي دي، خو دوی وایي داسې نه ښکاري چې د القاعده ډلې مشر ابو حمزه به هم په وژل شویو کسانو کې وي. د ناټو اتحاد افغانستان په شرقي برخه کې د 12,000 امریکایي عسکرو قمانده ترلاسه کړه چې په دې توګه د ناټو اتحاد په ټول افغانستان کې د امنیت چارې په غاړه واخیستې. همدا اوس د ناټو اتحاد د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د بین المللي سوله ساتو قواو قمانده ترلاسه کړې ده او د عملیاتو بندوبست کوي. د قمندې د انتقال مراسم نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شول چې د جمهور رئیس حامد کرزي په شمول د متحده ایالاتو او ناټو قماندانانو پکې برخه اخیستې وه. د چهارشنبې په ورځ د ناټو عالی رتبه قماندان په افغانستان کې د غیر نظامی فعالیتونو په کولو ټینګار وکړ. جنرال جیمز وویل د کوکنارو او مخدره موادو کنټرولول ډیر مهم کار دی او هغه زیاته کړه چې د مخدره موادو د غیر قانوني قاچاق ټوله ګټه طالبانو ته رسیږي. جنرال جونز دغه راز وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په پولیسو کې اصلاحات راولي او اداري فساد او بډې ختمې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کریستوفر هیل د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د شمالي کوریا د ذروي ازموینو مسئلې د امریکا حکومت اندېښمن کړی دی. هغه په واشنګټن کې د جنوبي کوریا د ډیپلوماټانو سره په یو ملاقات کې وویل موږ غواړو چې د دې ستونزې یوه چاره وکړو. ښاغلی هیل به د یوه امریکایي هیئت سره یو ځای په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د شمالي کوریا د اټومي جنجال د فیصله کولو لپاره کې ملکونه پکې برخه لري. دغه هیوادونو لکه چین، شمالي او جنوبي کوریاوې، روسیې او جاپان د شمالي کوریا د ذروي پروګرام په باب څو غونډې کړي دي، خو دومره پرمختګ یې پکې نه دی کړی. په عین زمان کې جاپان د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پریکړې منظورولو ته وهڅوله چې شمالي کوریا د ذروي ازموینو نه کولو ته تشویق کړي. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر چې همدا اوس د امنیت شورا مشري په غاړه لري د یوې داسې نظریې لپاره کمپاین کوي چې شمالي کوریا ته به ویل کېږي چې اټومي ازموینې وکړي، د نړیوالې ټولنې به یې وغندي، په سیمه کې به د سولې جریان، ثبات او امنیت د خطر سره مخامخ کړي. د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ پر ځینو مفکورو باندې غور وکړ، خو وروسته چین او روسیې وویل چې د امنیت شورا دا اقدام په باب کومې ځانګړې نتیجې ته ونه رسېدل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان بولټن د چهارشنبې د ورځې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د شمالي کوریا دا اعلان په هکله د امنیت شورا د غړو ترمنځ توافق نشته. شمالي کوریا د سې شنبې په ورځ ویلي و چې د ازموینو فیصله یې ځکه وکړه چې د متحده ایالاتو د اټومي ګواښ سره مخامخ ده، مګر شمالي کوریا د خپلو اټومي ازموینو لپاره کومه ټاکلې نیټه نه ده ښودلې. ښاغلي بولټن وویل د امنیت شورا باید د شمالي کوریا څخه وغواړي چې ذروي ازموینې ونه کړي، د شپږو هیوادونو سره خبرو ته حاضر شي او هم د ذروي وسلو د نه خپرولو تړون ومني. پاکستاني چارواکي وایي د پارلمان ودانۍ ته څیرمه یې 2 راکېټونه موندلي دي. دوی وایي چې د دغو راکېټونو د ویشتلو هدف دولتي ودانۍ وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کاندیلیزا رایس په اسرائیلو کې د دغه ملک د بهرنیو او دفاع چارو له وزیرانو سره وکتل. هغې د چهارشنبې په ورځ د فلسطینیانو سره د نورو مرستو د کولو دغه ژمنه د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره د کتلو په وخت کې وکړه. ستاسو پام دې ریپورټ ته راګرځوو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیري منځني ختیځ ته سفر کړی دی چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې هغه کوښ چې د رکود په حال کې دي بیا راژوندي کړي. نوموړي د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له لیدنې وروسته اسرایل ته سفر وکړ. د میرمن رایس سره د خبرو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل د حماس په مشرۍ د فلسطیني حکومت سره د قدرت د ویشلو په سر د هغه هڅې ناکامې شوې دي. دغه حالت دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې د الفتح او حماس ترمنځ د تېرې اونۍ ګروپي جګړې به نورې هم پراخې شي. خو فلسطیني مشر د کندلیزا رایس لخوا د مرستې وعده ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو وزیر وعده وکړه چې د فلسطینیانو د ستونزو په کمولو کې به مرستې وکړي. محمود عباس وویل د فلسطین هر نوی حکومت باید د اسرائیل سره لاسلیک شوو پریکړو ته وفادار واوسي. د حماس ډله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پخوانیو موافقو ته د احترام په ګډون د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې ردوي. د چهارشنبې په ورځ په غزه کې د خبرو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې صدر اعظم اسماعیل هنا د امریکا متحده ایالات په دې ملامت کړل چې هڅه کوي سیمه بیا د امریکا او اسرائیل د اړتیاو د پوره کولو لپاره آماده کړي. هغه وویل د حماس ډله د محمود عباس سره د اختلافونو د حل لپاره خبرې یوازینۍ لار بولي او هر ډول ممکنه هڅه به وکړي چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. میرمن رایس په داسې حال کې منځني ختیځ ته سفر کوي چې ځینو عربي هیوادونو په دې وروستیو اونیو کې د حماس سره خبرې ځنډولې دي. هغوی له حماس څخه غواړي چې په واحد حکومت کې شریک شي چې د عربي ټولنې د 2002 کال د پلان پلوي کوي. دغه پلان اسرائیل ته په دې شرط د سولې وړاندیز کوي چې نیول شوې ځمکې بیرته عربو ته وسپاري. د یو عربي ډیپلوماټ په وینا عربونو د محمود عباس سره مرستې پیل کړي دي. د منځني ختیځ د سفر په ترڅ کې میرمن رایس سعودي عربستان او مصر ته هم تللې وه. د ایران جمهور رئیس احمدی نژاد د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا لویدیځې نړۍ ته وویل چې اقتصادي بندیزونه به هیڅکله ایران د یورانیومو د غني کولو څخه منع نه کړي. احمدی نژاد دا خبرې په تهران کې خپلو هیوادوالو ته په یوه غونډه کې وکړې. په دې هکله زموږ همکار خاورین یو ریپورټ برابر کړی دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د چهارشنبې په لویدیځې نړۍ ته یو ځل بیا وویل چې اقتصادي بندیزونه به هیڅکله د یورانیومو د غني کولو څخه منع نه کړي. احمدی نژاد دا خبرې په تهران کې خپلو هیوادوالو ته په یوه درنه غونډه کې وکړې. هغه وویل موږ د منطق خبره کوو او د دوی سره خبرې اترې غواړو، خو د خبرو کولو هدف په یوه موضوع د دواړو خواو موافقې ته رسیدل وي. هغه زیاته کړه چې لویدیځ سهوه کوي چې ایران به د دوی د پروپاګند او اخطارونو څخه وویریږي او د ضروري انرژۍ څخه به لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د مړه دې وي امریکا په نارو سره د هغه د خبرو تود هرکلی وکړ. بلخوا په همدې ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر هاویر سولانا د بهرنیو چارو کمیټې ته داسې وویل تر نن پورې تر دې ساعته پورې چې موږ خبرې کولې ایران د ضروري پروګرام د بندولو هیڅ ډول ژمنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې د ایران سره زموږ دوامدارو او نه ستړي کوونکو خبرو چې لویدیځ غوښتل په ایران فشار راوړي هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. اتحادیې او ایران د خبرو څخه نړیوالو تمه لرله چې څه ډول موافقې ته به ورسیږي او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا او ایران ترمنځ د مخامخ مجادلې مخه به ونیول شي. تمه ده چې د امریکا او د 5 نورو پیاوړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په لندن کې د دې موضوع په هکله سره وګوري. او ډیپلوماټان دا هم وایي چې امکان لري د امنیت شورا هم د دوشنبې په ورځ د ایران په هکله د قرارداد په مسودې خبرې پیل کړي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره په هغه هیواد د بندیزونو سره وڅېړي. ایران اوس هم په خپله خبر ولاړ دی او وایي چې د دوی د ضروري انرژي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. په افغانستان کې داخلي او خارجي پانګه اچونه زیاته شوې ده. همدا اقتصادي هلې ځلې د افغانستان په بیا ودانولو کې مهم رول لوبوي. ستاسې پام یوه ریپورټ ته راګرځوم. د طالبانو د راپرزیدل نه وروسته نړیوال بانک د افغانستان د اساسي زیربنایي پروژو په جوړ همدارنګه د مقدماتي مطالعاتو د ترسره کولو لپاره مالی مرستې کړې دي.
په عین حال کې به د خصوصي پانګاچونې او وړې قرضې د اعتباراتو په برخه کې هم مالی مرسته وکړي. نړیوال بانک د 2002 کال راهیسې کله چې د افغانستان سره خپل مرستې بیا پیل کړې، د دې ملک سره ډېرې زیاتې مرستې کړې دي. په دې وروستیو کې د ډیرو مالی مرستو سره د افغانستان د معادنو او کرنې په برخه کې 2 نوې پروژې تمویل کړې. نړیوال بانک د برېښنا د انرژۍ، ملي پیوستون، د کار لټون، ثانوي او لومړنۍ ښوونه او روزنه، کرنه او باغداري او مخابراتو په څانګه کې مرستې کړې دي. نړیوال بانک د لویو لارو په جوړولو کې ډیره همکاري کړې ده. همدارنګه نړیوال بانک یو د هغو بینالمللي مؤسسات نه دی چې د افغانستان سره په ملیونو ډالر مرسته یې کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې د بهیر د څېړنې پروژه د 6 میاشتو یو پروژه ده چې د بینالمللي ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز لخوا چې واشنگټن ډي سي کې دی اداره کیږي. په دې پروژه کې د افغانستان د 4 کلو د بیا رغونې بهیر څېړل کیږي. دغه پروژه د 2 سوالونو لپاره د ځواب په لټه کې ده. اول دا چې آیا بیا رغونه په ملک کې پرمخ تلل، او بل دا چې تر څه وخت پورې افغانان نړیوالې ټولنې مرستې ته اړ دي. سیما پاتیل د افغانستان لپاره د بینالمللي ستراتیژیکي مرکز د تحقیقاتي پروژې مرستیاله ده. دا د 6 میاشتو لپاره افغانستان ته تللې وه تر څو د بیا رغونې د بهیر مسئله د افغانانو او د حکومتي مقاماتو له نظره وڅېړي. سیما وایي زه د 2 اهدافو په غرض افغانستان ته تللی وم. اول دا چې یو شمېر راپور ورکوونکي وروزم تر څو دوی په 14 ولایتونو کې 1000 مرکې وکړي. دوهم دا چې د 200 په شاوخوا کې د دولت د مأمورینو، خیریه مؤسساتو او بینالمللي ادارو سره خبرې وکړم او د بیا رغونې لپاره د دوی نظر یې ځان ته معلوم کړم. سیما زیاته کړه چې نړیوال بانک په افغانستان کې مالی مرستې کړې دي. ځینې پروژې د نړیوال بانک په مالی مرستې او مسؤلیت تر سره شوي دي. که څه هم زه دغه پروژه نیغ په نیغه نه تعقیبوم، خو دومره پوهیږم چې په افغانستان کې د نړیوال بانک خورا ستره پروژه په دې ملک د برېښنا د ویشلو پروژه ده او زما هیله دا ده چې دغه پروژه په بریالیتوب سره ورسیږي. سیما وایي نړیوال بانک د ملي پیوستون د پروګرام ملاتړ کوي چې دا په اصل کې په خپل یو بریالیتوب دی. وایي دوی د ملي پیوستون پروګرام حمایه کوي او کولای شم ووایم چې دا یو غټه کامیابی ده، خصوصا په کلیو کې خلکو ته د مرستو په رسولو کې. ملي پیوستون یو دولتي پروګرام دی چې د کلیو د پراختیا د وزارت په وسیله سرته رسول کیږي. سیما پاتل وایي د افغانستان د بیا رغونې او پراختیایي پروژې په تکمیلېدلو سره به موږ 2 نتیجې ترلاسه کړو. د بیا رغونې د وضع نه خبر شو او دوهم دا چې مسؤلین د افغانستان د ټولنې د اړتیاو په اساس ډیره برخه واخلي. د افغانستان لپاره د استراتیژیکو مطالعاتو پروژه په مختلفو سیمو کې د بیا رغونې په هکله راپورټونه راټولوي او د مسؤلینو غوږونو پورې رسوي تر څو د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې په پروسه کې د مؤثرو لارو چارو نه ګټه واخلي. خماتر مولیدونکو راځي چې د اقتصاد په هکله معلومات ترلاسه کړو. زموږ اوسنی میلمه د نړیوال بانک د اجرایوي مدیر مرستیال ښاغلی عبدالقدیر فطرت دی چې همدا اوس له موږ سره خوشبختانه په سټوډیو کې دی. محترم فطرت صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. ډېر مننه غورځنګ صاحب. زه به خپله لومړۍ پوښتنه ستاسو څخه داسې طرحه کړم چې نړیوال بانک تر اوسه د افغانستان سره څومره مرسته کړې او دا مرسته په کومو برخو ده او ستاسو په نظر دا مرستې بلایوز دي او که بیرته ورکول کیږي، او بلکې دا راته ووایي چې نړیوال بانک د افغانستان په هکله څه ستراتیژي لري؟ ډېر ښه. د 2002 کال نیولې تر اوسه پورې د نړیوال بانک افغانستان سره 803 میلیونه ډالر مرسته کړې دی او په راتلونکي نږدې کلونو کې افغانستان ته 1.2 میلیونه ډالر نور هم مرسته به وکړي. او د نړیوال بانک د مرستې اکثر تر پروسه کال پورې 50% بلایوز و او 50% سهل الشرایط قرضې په شکل کې و. خو د پروسه کال نه نیولې تر 2008 کال پورې نړیوال بانک په کال کې 280 میلیونه ډالر افغانستان ته د بلا عوض په توګه په مرسته وکړي. او دا کوم مرسته چې تر اوسه پورې شوی دی دا په 10 مختلفو پروژو کې لګېدلی دی. دغه پروژې د سړکونو جوړولو، ملي پیوستون پروګرامونه، کرنې او مالدارۍ، د څاروي تربیه، ګمرکي اصلاحات، اداري اصلاحات، ښوونې او روزنې، عالي تحصیلات او په نورو برخو کې لګېدلی دی. ستاسو د سوال په دوهمه برخه باندې باید زه دا ووایم چې د نړیوال بانک
میان مدت یا منځمهالې ستراتیژۍ د افغانستان د ملي پراختیا انکشاف پر بنسټ یا پر محور باندې ولاړ دی او په درې اصلونو باندې تکیه. اول دا چې په افغانستان کې د دولت ظرفیت د لوړتیا په هکله کې هڅه وکړي تر څو دا دولت خپلو خلکو ته او خپلو اتباعو ته حسابدهي اوسي او د حسابدهي توان ولري او د افغانستان اکثریت خلکو ته اساسي خدمتونه په ارزانه او اسانه توګه فراهم کړي. دوهم په کلو او بانډو پراختیا ته اولویت ورکړل شوی دی په دغه ستراتیژي کې. او په دریم اصل دا دی چې خصوصي پانګې اچونې ته او خصوصي زیاتر توجه وکړي تر څو چې په راتلونکي افغانستان کې د 95 تر 98% رشد د خصوصي څانګې له طرفه باید پیدا شي. تاسې د نړیوال بانک د پروژو څخه یادونه وکړه. که راته ووایي چې دا پروژې د افغانستان په اقتصاد باندې څه ډول اغیزه یا رول لري؟ اکثر سړکونه چې جوړیږي د فاصلې کمیږي، خلکو تولیدات ژر مارکیټ ته رسیږي، د هغه هزینه او مصرف کمیږي. د خلکو د خوشحالتیا په هکله کې ډېر اهم وي. تعلیم او تربیه تاسو ته ښکاره ده چې د خلکو د یو ملک د پراختیا دپاره څومره اهم دی. الکتریسیټي او برق چې د خلکو دپاره او د سرمایه پانګه اچونې دپاره څومره اهمیت دی. او اکثر د نړیوال بانک پروژې پر انفراسترکچر او اساسي برخو کې دي چې د اقتصادي اهم بنسټونو باندې ولاړې دي. ډېر ښه فکر راسم. اوس به یو بلې پوښتنې ته راشو، هغه خصوصي پانګه اچونه ده. ستاسو په نظر په اوسني وخت کې د خصوصي حالت په افغانستان کې څنګه ده او آیا د دې شرایط ورته آماده دي چې خلک خصوصي پانګه اچونه هغلته وکوي؟ د نوی حکومت د افغانستان د انتقالي حکومت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ایجاد نه وروسته یعنی 2002 نه تر اوسه پورې په افغانستان کې خصوصي پانګه اچونه ډېر پرمختګ کړی دی او د خصوصي پانګه اچونه د مخابراتو، بانکي سکتور، خدماتو او په ساختمان کې زیاتره په دغه برخو کې زیاتره لګېدلې دي. خصوصا د مثال په توګه په مخابراتو کې تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالره خصوصي پانګه اچونه شوی دی چې څو میاشتې مخکې یو بهرنۍ کمپنۍ مثلا اریبا چې د لبنان وی اعلان وکړ چې 110 میلیونه ډالر په افغانستان کې پانګه اچونه کوي. بله بهرنۍ کمپنۍ اتصالات دی چې د یونایتد عرب امیریټس څخه دي او هغه هم په راتلونکي 300 میلیونه ډالر پانګه اچونه کوي او لایسنس ترلاسه کړی دی. ستاسو څخه مننه. موږ 20 ثانیې وخت لرو. که په لنډ کلمو کې راته ووایئ نړیوال جهاني بانک د خصوصي پانګوالو سره کومې مرستې کړي دي؟ په راتلونکي څو میاشتو کې یوه د نړیوال بانک څخه یوه پروژه د پرایویټ سیکټر ډیولپمنټ یا خصوصي سکتور د پرمختیا په هکله کې د انشاءالله منظوریږي او هغه د خصوصي څانګې د پرمختیا په هکله کې هڅه وکړي. ښاغلی عبدالقدیر فطرت، ستاسې له څرګندونو څخه زیاته مننه. کور مو ودان. ډېره مننه. برعکس په امریکا کې د یوې نومیالۍ ټلویزیوني خپرونې نوم دی. د ښځو په دې خپرونه کې دلته او په افغانستان کې د ښځو او نارینه‌وو دواړو لپاره ډېر څه شته دي. په واشنګټن کې د دې خپرونې په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې ایوب خاورین په دې هکله موږ ته ریپورټ راکوي. په امریکا کې د خبرو اترو او ګردي میزونو په ډیرو تلویزیوني خپرونو کې یوازینۍ خپرونه چې مسایلو ته په بشپړه توګه د ښځو له نظره کتنه کوي برعکس نومیږي. په دې خبري خپرونه کې د متو اساسي علتونه څېړل کیږي چې دا کار موږ په نورو پروګرامونو کې چې ډېری نارینه وړاندې کوي نه وینو. کچېرې د شنبې او یکشنبې سهارني ګردي میزونو ته ځیر شئ نو به وینئ چې په ښځو پورې اړوند ډېر مسایل پکې څېړل کیږي خو څېړونکي بیا هم نارینه وي. د ښځو د دې مخکښې خپرونې د 15مې کلیزې په ویاړ په سوونو ښځې او یو شمېر سړي
د امریکای په پایتخت واشنگټن کې په یوه غونډه کې راټول شوي وو او باید ووایو چې دا کسان د هغې ښځې لیدلو او احترام ته راغلي وو چې بونی اربي نومي او د برعکس دا خپرونه یې پیل کړې وه. د امریکای د ګوټ نه د ښځو د حقوقو لیډرانې دلته راغلي او د میرمن بونی اربي نه یې مننه وکړه چې نه یوازې د ښځو په خبرونه کې لویه ونډه لرله بلکې د امریکای په ټولنه کې چې اوس هم د نارینه وبلل کیږي د ښځو د لا پیاوړتیا لپاره زیار ایستلی دی. سږکال په ټول هیواد کې د قانون د جوړولو د څوکۍ یوازې په سلو کې 23 ښځو ته ورکول شوي دي. د نمایندګانو په شورا کې 15% دي او د سنا په مجلس کې په سلو کې یوازې 14 ښځې دي او په داسې رای اچونکي یو 50% ښځې دي. دوی د دې شمیر د بدلولو توان لري. ایلین چاو د امریکای د کار وزیره ده خو د دې مقررۍ نه مخکې د ډیر ځلې د بونی اربي په پروګرامونو کې د څیړونکي په توګه ګډون کړی وو او د همدې پروګرام له لارې په ملي مسایلو کې د دې نظر د خلکو تر غوږو ورسېدو. دا واقعا یو مخکښ پروګرام او په وخت یې جنسي انډول ته پام شوی وو چې دې کار د ملت په پیاوړتیا کې ډېره مرسته کړې ده. So Bonnie, thank you so much again for your belief in all of us. بونی ډیره مننه ستا د نظر د وسعت نه او د دې نه چې په موږ اعتماد کوي. تاسو موږ ټولو ته د کار حوصله راکړې او دلته د دې ښځو موجودیت ستا سره زموږ ټولو مینه څرګندوي. خو کله چې د بونی د خبرو وار را ورسېدو نو پرته له ځنډۍ د ټولو د همکارۍ نه مننه وکړه او ویل چې دې هیڅکله هم دا کار یوازې نشوی کول. پرته له شکه چې د ښځو یوه ځانګړې خپرونه چې په مهمو خبرونو تبصرې پکې کیږي د 15 کالو لپاره چلول د یو عالم کار. که دموکرات وي او یا جمهوریت غوښتونکي دا زموږ د ټولو ګډ کلی دی. د ټولو ګډې مرستې ته اړتیا لرو او په سر تر سترګو یې منو. د داسې یوې خپرونې چې د امریکای په 250 ښارونو کې نشریږي او د هغې چلونکي ته د پیرزوینو په وړاندې کولو سره باید ووایو چې د ښځو پیاوړتیا نارینه نه کمزوري کوي. د کالیفورنیا د ایالت په استازیتوب نینسي پیلوسی د سنا په مجلس کې د اقلیت مشرۍ په غاړه لري او د بونی په اړه داسې وویل او د دې خپرونه چې برعکس نومیږي او د ملي امنیت، اقتصاد، د ښځو حقوق او نورو مهمو مسایلو باندې خبرې پکې کیږي د ټولو لپاره ډیر ارزښت لري. خو مهمه خبره دا ده چې بونی دا وښودله چې داسې هیڅ مسله نشته چې د ښځو سره تړاو ونه لري. زه 4 لورانې او یو زوی لرم او په همدې وجه د بونی نه مننه کوم چې د داسې یو بدلون لپاره کار کړی او په دې ډول د بونی سره دا ښکلی ماښام په دې پای ته ورسېدو چې په افغانستان کې هم د برعکس په څیر د یوې خپرونې اړتیا شته. د کامیابۍ په قصه کې په رښتیا چې د نړۍ د ټولو ښځو دپاره یو درس پروت دی چې دوی هم کولی شي په خپلو ټولنو کې پرمختګ وکړي او د ستونزو څخه ځان خلاص کړي. خو دا هر څه هغه وخت امکان لري چې لومړی ګام پورته شي. ایوب خاورین د امریکای غږ اشنا ټلوزیون واشنگټن ډي سي. او راځئ چې اوس د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ایمیلونه راواخلو او په خپل وار سره ورته وایو. د خپرونې درنو لیدونکو هر یوه سیلاب همدرد احمدزي او محمد نور د پکتیا له ولایت څخه موږ ته ایمیل راستولی او د اشنا ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته یې د زړه له کومې سلامونه ویلي دي. دوی ویلي دي موږ د لوی پکتیا اوسیدونکو یو او ستاسو خپرونې په ډیره مینه سره ګورو. همدارنګه ګرانو دوستانو هر یوه خلیل الله حبیبي او سمسور حبیبي موږ ته د سویډن څخه ایمیل راستولی دی او ویلي دي هیله من یو ټول روغ او خوښ اوسئ او زموږ د انټرنیټ دقنه یې کړې ده. نو زه ورته وایم ګرانو ورونو مهرباني وکړئ قلم او کاغذ راواخلئ او زموږ د انټرنیټ پته ولیکئ. د موږ د انټرنیټ پته ده www.voanews.com/pashto. او راځئ چې د خپرونې وروستی ایمیل ته ځواب ووایو چې ګران ورور نثار احمد ظاهر موږ ته راستولی دی. دوی په خپل ایمیل کې ویلي دي موږ ستاسې ټولې خپرونې هره ورځ په کابل کې ګورو او له معلوماتو او په زړه پورې مطالبو څخه یې خوند اخلو. ګرانه وروره خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. او اوس به راشو او وګورو چې زموږ خاورینه نړۍ کې څه تیریږي.
مرستندوی نړیواله خیریه مؤسسه اکسفوم وایي د پاکستان په شمالي سیمو کې د تیر کال سختې زلزلې وروسته ژوندي پاته 8 میلیونه خلک خپل دویم ژمی به هم په موقتي پناهځایونو او خیمو کې تیروي. اکسفوم وایي 4050 متاثره شویو کورنیو 12% دایمي کورونه جوړول پیل کړي دي. دا خیریه مؤسسه وایي چې باقي پاته 1.8 خلک اوس هم په عارضي پناهځایونو کې اوسېږي. د اکسفوم د پاکستان د برخې مشري فرحانه فاروقي په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل په داسې حال کې چې ژمی په تیزۍ سره راوځي کېږي په زلزله ځپلې سیمې کې اوس هم ډېر لږ شمېر خلک داسې دي چې په دایمي کورونو کې ژوند کوي. اکسفون وایي 40,000 څخه زیات بېکوره شوي خلک اوس هم په خیمه کاپونو کې ژوند کوي. د ختیځې مدیترانې د لیماسول په بندر کې الماني جنگي بیړۍ ځای په ځای شوي چې به دوی د ملګرو ملتو د 16 ساعته کمیسیون سره یو ځای کیږي. د لبنان بحري پوځ تقریبا 2400 عسکر به د هغه هیواد په ساحلي برخو کې غزمې ترسره کوي چې همدا ډول حزب الله لپاره د لېږدول شویو وسلو لاره ونیسي. آلمان مخکې هم ویلي و چې لبنان ته خپل ځمکني عسکر نه استوي. د چین د ملي ورځې د لمانځلو په ورځ د چنګدو پاندا ساتنځي ته ډېر زیات خلک ورغلي و چې هلته نوي زیږیدل شوي د پاندا بچیان د دغو نویو زیږیدلو پاندا بچیانو په خاطر دا کال د چین په ملي ورځ هلته د کتلو لپاره ډېر زیات شمېر خلک ورغلي وو. د پاندا دا بچیان له 2 اونیو څخه تر 2 میاشتو پورې ژوند لري. پاندا د نړۍ په هغو حیوانانو کې دي چې شمېر یې بیخي لږ دی. دا وخت په نړۍ کې فقط 1596 پانداګان پاتې دي. د اثار قدیمه د ماهرینو یوې ډلې د مکسیکو ښار د ازتیک نومي ورانیو کې یو مونولیت موندلی دی. مونولیت د تیږې څخه جوړ شوي یو یادګار ته ویل کیږي. د اثار قدیمه ماهران فکر کوي چې کېدای شي په دغو کې یو مونولیت د مکسیکو د ازتیک د کلتور د یو خدای بوت وي. ازتیک د مکسیکو پخوانی ځای خلکو ته ویل کیږي چې نقشې نشانې یې د ازتیک په ورانیو کې پیدا شوي دي. ښه او قدرمنو لیدونکو زموږ اوسنۍ نیم ساعته خپرونه په همدې ځای پای. سبا به بیا هم د افغانستان په وخت د مازدیګر د 4 نه د ماښام تر 5 بجو پورې ستاسې په خدمت کې یو. مهرباني وکړئ د خپرونې د مطالبو د لا ښه والي په خاطر موږ ستاسو نظریو وړاندیزونو او بالخصوص انتقادونو ته په تمه یو. زموږ د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com. خوښ او بریالي اوسئ. مهرباني وکړئ زموږ د ایمیل پته بیا هم واخلئ voanews.com.